او کم خلق چې خپل قابلیت ته مغرور شوی دی او په خپل قابلیت باندې هغه متکبر شوی دی هغه وړېدلی دي په بل طرف باندې وړېدلی دي دیم انتهایی دومره ځان ته حیثیت اور هغه حالت جوړ که تاریخ لیکلی دی چې د نبوت دعوه یې وکړه او د دې نه مخکې د خط رالیږلی و هغه خط دا د یمامه نه یې رالیږلی و او دا یې ابوبکر نبی علیه صلات والسلام ته ویلي وو چې ته نبی رسول منم دی چې ته یې خو زه هم ستا سره په مرسته کې نبی یما کله چې نبی علیه صلات والسلام ته دا خط راغی نبی علیه السلام د هغه خط بالکل ټوټې ټوټې که ویشلاو خو لیکن د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات بیا راغلی او د وفات نه بعد دا فتنه بیا ډېره زر راوچته شوه او مسیلمه کذاب د ځان سره پوره یمامه راواخیسته هغه علاقې غونډه د ځان سره کړه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغې خلاف د جهاد اعلان وکړ او چې د جهاد اعلان یې وکړ تاریخ لیکي دومره په تاریخ د اسلام کې شهادتونه نه دي راغلي څومره چې په دغه دوران کې راغلي دي ځکه د هغه سره پوره علاقه ولاړه وه پوره یو لویه علاقه د هغه سره په مرسته او په تعاون کې ولاړه وه تاریخ لیکلی دي 1200 صحابه قاریان 1200 صحابه په صحابو کې بیا هغه چې هغه قاریان او بعض علما لیکي 1900 پکې قاریان دا 1200 صحابه دا د ختم نبوت د نظریې او عقیدې ثابتولو دپاره شهادتونه ورکړي ابوبکر صدیق لښکر ولیږه او په هغه لښکر کې صحابه کرام ولیږل او صحابه کرامو جنگ کاو او جنگیدل تر دې پورې چې 1200 صحابه کرام قاریان او حافظان د شهادت نوش کا او د یوې مسلې دپاره چې هغه د ختم نبوت مسله وه دا دومره لوی ابوبکر صدیق د جهاد اعلان د چا د سره کړی و هغې خو منه منځونو والو زکاتونو والو حجونو والو روجو والو دا ټولې خبرې منلې خو یوه خبرې نه منله چې هغه د ختم نبوت عقیده وه دا یې نه منله نو چې دا یې نه منله نو د هغې د وجې نه ابوبکر صدیق دې ته نه دي کتلي چېرې دی خو مونځګزار دی دی عبادتګزار دی دی روجهدار دی دی داسې نیکوکار دی ځکه هغه څه بدکار خو نه و هغه خو په خلکو کې ځان ډېر لوی عظیم ثابت کړی و لیکن ابوبکر صدیق د هغې خلاف راووته او د جهاد اعلان یې وکړه صحابه کرام یې ورولېږل او صحابه کرامو 1200 صحابه کرام د هغې شهادت راغلی دی دومره چېرته صحابه کرام نه دي شهیدان شوي دا د ختم نبوت د نظریې او د عقیدې د سنبالي دپاره به هر حال دا قربانۍ دي قرآن نه ما او تا ته د عقیده شته او که نه قرآن څه ویلي دي ما او تا هم د دې لږ وضاحت وکړو که نه چې آیا دا عقیده په قرآن کې شته چې آیا ته عقیده د ختم نبوت ویلی شي دا په قرآن کې شته علماء کرام لیکي د قرآن 100 آیاتونو کې 100 آیاتونه د قرآن داسې دي چې د هغې نه د ختم نبوت د عقیدې ثبوت کیږي اور 210 حدیث دي 210 حدیث دي او بعض علما ډېر لیکي دا د ختم نبوت په عقیده باندې راغلي دي قرآن څومره ځایونو کې ویلي قل یا ایها الناس
انی رسول اللہ الیکم جميعا. اے پیغمبران تدی خلقو تا اعلان دے خبریو کا چی انی رسول اللہ الیکم جميعا، زتاسو طول تام دا اللہ دا طرف نرالی گلے شویم. کاغا تر قیامت پوری سمر خلق رازی، کاغا پا مشرق کی دی کا مغرب کی دی کا پا جنوب و پا شمال کی دی، ہر طرف تا چی دی تر قیامت پوری چی سمر خلق دی. انی رسول اللہ الیکم جميعا، انی رسول اللہ الیکم جميعا. دارنگی کم آیات چی مالوستے ہو پائی کی صراحتاً اللہ رب العزت فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن فرمائی ندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم پتاسو کی دیو ناری نو پلار، ذکر چې د جناب رسول الله نارینه اولاد دا په ماشوموالي کې وفات شو. ولکن رسول الله وخاتم النبیین، دا الله رسول دی خدا سے رسول دی چې خاتم النبیین دی. خاتم النبیین یو عالم ډیره خسته خبره کوله د مخکې ورځو کې موږ درس کې کړی مو. اکثر دا مسائل دا په دی ینگ جنریشن کې نوجوانانو کې دا مسائل هغه راوچتي، کله د الحاد، کله د نبوت بارکی، کله د څه بارکی، کله د څه بارکی. هغه مولانا صاحب ویل چې یو دغسې د کالج یو سټوډنټ و او ما ته رینګ وکړه، نو په هغه رینګ باندې ما سره یو څو خبرې اترې وکړې اور دائے ثابتولا چی نبوت پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے ندے ختم. او ما تیوی چی زیدر تا دا قرآن نے ثابتو، ما ورطویل چی سنگا وی گورت چی دا سورت فاتحہ وی او پائی کی داوی چی صراط الذین انعمت علیہم، چې الله دا هغه خلقو په لار مونږ روان کا چې په چا باندې تا انعام کړی دی. نو انعام په چا باندې شوی دی؟ نو هغه الله رب العزت فرمایلی دی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. نبیانو باندې انعام شوی دی، صدیقینو باندې انعام شوی دی، شهداو باندې انعام شوی دی، صالحینو باندې انعام شوی دی. ما ورته چې او دا خو د قرآن تفسیر دی، صحیح دی. وی دا راته ووایه چې صالح چاته ویلی شي؟ صالح جوړېدلی شي که نه شي جوړېدی؟ یو سړی چې د صالحینو په لار باندې روان شي، ګوره دې خبرې ته، یو سړی چې د صالحینو په لار باندې روان شي نو هغه ته به صالح ویلی شي، هغه نه به صالح جوړیږي. د نیکانو خلقو په لار روان دی نو دنه به نیک جوړیږي. وی ټیک ده منی وی؟ ما ورته چې او منه وی. وی بیا راته وایي چې ګوره د شهیدانو په لار چې ځي نو تا ته به آخر کې شهید ویلی شي، ته به شهیدي. ما ورته چې او ما ته وایي چې د صدیقینو په لار باندې ځي نو تا ته به آخر کې صدیقین ویلی شي، په صدیقینو کې به شمار شي. ما ورته چې او وی آخر کې راوستم خبرې ته چې نبیانو په لار باندې ځي نو وایي تاسو ورته نبي ولې بیا نه وایئ؟ کم طریقې سره هغوی دا خلک دا د دې عقیدې نه اړوي. د قرآن ګوره کم انداز باندې چې د صالحینو په لار باندې ځي نو په صالحینو کې شمارېږي،
چې د صدیقینو په لار ځي صدیقینو کې شمارېږي، چې د شهداو په لار ځي شهداو کې به شمارېږي. وی چې د نبیانو په لار ځي نو په نبیانو کې ولې دا د نبیانو لار مو ولې بنده کړې ده؟ جواب به څه ورکړې؟ وی ما ورته لنډ جواب ورکړ چې صیبا دا راته ووایه چې الله سوئی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، چې د الله په لاره باندې روانې کوم خوا به ځې؟ د الله په لاره به چې روانې تا وویل چې د نیکانو په لار روانې نو صالحینو کې به شمارېږي، تا وویل چې د صدیقینو په لار روانې صدیقینو کې به شمارېږي، تا وویل چې د شهداو په لار روانې شهداو کې به شمارېږي، تا وویل چې د نبیانو په لار روانې نبیانو کې به شمارېږي، چې د الله په لار روانې نو بیا به تا ته د خدایتوب درجه ملاویږي. نعوذ بالله. ما ورته چې د الله په لار روانې نو تا نه اله جوړېدی شي؟ وی دغلته سړی غلی شه، دغلته سړی غلی شه چې د الله په لار روانې نو تا نه خو اله نشي جوړېدی، د اله تابعدار به ستا نه جوړېږي، د نبي تابعدار به ستا نه جوړېږي. بیا راته وایي چې ښځه دا خبره پرېږده، ته نبي چاته وې؟ ته نبي چاته وې؟ وی ما وی چې اوس که خبره کې او نور لغوي معنو باندې دی پوهېږي خو دې نور اعتراضات هم کوي. ما ورته وی چې نبي هغه دی چې په خاتم الانبیا پسې په معراج کې ولاړو، د معراج په شپه باندې په خاتم الانبیا پسې شاته څوک ولاړو؟ هغه انبیا دي. وی ما ته وایي چې خاتم الانبیا بیا څه معنا؟ وی ما ورته وی چې د نبیانو نه چې مخکې ولاړو د معراج په شپه باندې خاتم الانبیا دی، اور چې شاته ته ولاړو د انبیا دي، دې ته نبیان ویلی شي. نو بیا حق ده کې حیران شو، ځکه چې نبی معنا هغې لغوي بیا وباسي خبر دینے والا، نو خبر دینے والا خو وروسته هم راتلی شي، نو په لغوي معنو کې بیا هغې بل خوا وړېدل. به هر حال مقصد مې د خبرې دا دی چې دا مسله دا د ایمان مسله ده، دا یقینا چې په دې زمانه کې او په دې وخت کې دا یو لویه غټه مسله جوړه شوې ده، اور په دې کې رنګ رنګوتې والی شي په څه طریقو باندې چې دی نو د دې عقیدې په هغې کې بګړاوی کېږي. لیکن دا د قرآن مسله ده چې دې مسلې سره چا چیړلي دي الله دنیا کې ختم کړي دي، دنیا کې ذلیل کړي دي، دنیا کې رسوا کړي دي. خو ها په دې مسله ځان پوهول پکار دي چې دا مسله څه شی ده، ختم نبوت وایي څه ته، د دې مقصد څه دی. نن په مساجدو کې دا تقاریر کېږي، دا وعظونه او دا نصیحتونه او دا مسائل بیانېږي، لیکن مساجدو کې موږ دې خبرې ته نه ورښکاري او موږ ته د دې خبرې اهمیت نه معلومیږي، دې خبرې ته زموږ سوچ نه راځي. خو موږ وایو پښتانه یو زوړ امام او زړې تراویري زوړ استاد دی او زړه مسله کوي، په دې ځای کې خو هر وخت هغه ناست دي، نو نه هم توجه راځي، نو هم هغې طرف ته اهمیت راځي، نو هم هغې طرف ته فکر راځي، نه د هغې طرف ته رجحان زموږ تاویږي. نه په دې مسله ځان پوهیو. او الحمدلله زمونږ په دې ملک پاکستان کې چې الله رب العزت مونږ ته یو اسلام قله راکړې ده، اسلام قله راکړې ده، په دې اسلامي قله کې الحمدلله د دې مسلې په بھرپور طریقې سره هغه پرچار کېږي. سبا چې کوم تاریخ دی 7 ستمبر د هغه تاریخي ورځ ده،
په کومه تاریخي ورځ باندې چې په دې عقیده مهر ولګېده چې دا عقیده د چا نه وي هغه مسلمان نه دی، مرتد دی، کافر دی. 7 ستمبر 1974 کې دا عقیده په پاکستان په آئین کې مراله چې څوک دا نه مني هغه مسلمان نه دی، هغه مرتد دی او کافر دی. حدیث خو ځان لدی، قرآن خو ځان لدی. نو مقصد مې د خبرې دا دی چې دا خبرې او مسلې دا خو موږ په دې ځایونو کې ډېر اورو، خو کله ناکله محنت دپاره، همت دپاره، د اظهار د شجاعت دپاره هغه میدان ته وتل هم شته. میدان ته به وځي، په هغه میدان کې به ښکاره کې چې زما د دې مسلې سره څومره مینه ده، په هغه میدان کې به ښکاره کې چې د دې مسلې مقصد څه دی، په هغه میدان کې به ښکاره کې چې د دې مسلې په ذهنونو کې پرېوتلو شي، په هغه میدان کې به ښکاره کې چې خلک دا مسله ومني، په هغه میدان کې به ښکاره کې چې دا مسله دا اوسنۍ نه ده، دا قرآني مسله ده، دا آسماني مسله ده، دا رحماني مسله ده، دا به ښکاره کې. نو په دغه نسبت باندې انشاءالله، په دغه نسبت باندې نن هم انشاءالله مونږ جمعې مونځ نه بعد د دې ځای نه به انشاءالله اجتماعي طریقې سره د ریلي په شکل کې مونږ داسې ځو، ریلی به وباسو او انشاءالله سټاپ ته به ځو پرامن طریقې سره، او هلته به مونږ خپل اظهار محبت اور د دې خبرې عظمت، د دې خبرې اهمیت، دا د بچی بچی، د جوان، د مشر اور د دنیا د هر انسان په ذهن کې ورچو چې ګورې دا عقیده، دا یاد ساته، دا زما د ایمان عقیده ده اور زمانہ خوب واقف ہے ہمارے عزم موقف سے، ہمارے سر قلم ہوتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. دا زمونږ عقیده ده، په دې باندې مونږ هر څه ته تیار یو، د هغې اظهار به انشاءالله کوو. هر مسلمان چې هغه د دې عقیدې سره مینه ساتي، هر مسلمان چې د دې عقیدې باندې خپل جان ورکولو ته تیار، مال ورکولو ته تیار، وقت ورکولو ته تیار، ګرمۍ برداشت کولو ته تیار، تر هغه ځای پورې تللو ته خو تیار دی که نه دی؟ انشاءالله تیار به یې که نه به یې؟ کثیر تعداد سره په محبت او مینې سره دې مسلې د خورولو دپاره، د دې مسلې په ذهن کې اچولو دپاره انشاءالله زمونږ به د دې ځای نه د مونځ نه بعد ګوره روټۍ ما هم نه ده خوړلې، تاسو خو په ارام ناست یې، ما پکې دومره چغې مو والي، زه هم وږی یم، زما هم ګرمي کېږي، زما د ملګرو به هم کېږي، ستاسو به هم کېږي، خو یاد ساتئ دا قرباني کله کله ورکېږي، دا روزانه نه وي، دا قرباني روزانه نه وي، دا کله کله وي، خو لیکن ګوره یاد ساتئ وایي مینه قرباني غواړي، دا خبره خو به ما اورېدلې. نو دغه د عقیدې ختم نبوت د هغې سره مینه دا به م قرباني غواړي. انشاءالله دې قربانۍ ته خو به تیار یو که نه، چې دومره نه کوو د الله رب العزت دربار کې خو دا وښو چې په دې ګرمۍ کې ما 100 قدمونه واخیستل، په هغه ګرمۍ کې زه هلته ولاړم، الله د دې خبرې دپاره ولاړم چې زما د دې عقیدې د ختم نبوت سره د خپل مینې اظهار کوو. انشاءالله دې ته خو به تیار یو که نه؟ مونځ نه بعد یو کس به م انشاءالله داسې نه وي چې هغه دا عقیده پرېږدي کور ته ځي، الا هغه ده چې مضطررتم، اضطراري حالت خو بیل دی، حد درجې مجبوري خو بیله ده، لیکن خپل کارونه وړاندې رستو کړو. دا ورځې بیا انسان ته په ګوتو نه راځي، کېدی چې الله په دې باندې زمونږ ډېرې مسلې کړمې حل کړي چې مونږ د عقیدې ختم نبوت دپاره دومره قدمونه واخیستل. جمعات ته خو تاسو هم راځئ، خو د دې عقیدې دپاره لاړ شه. انشاءالله د هغې دپاره به وځو، په پوره عزم باندې به وځو، هلته به انشاءالله بیان کېږي، اختتامي دعا به بیا کېږي. دعا وکړئ چې الله رب العزت زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ مشکلات او پریشانۍ لرې کړي، الله د دنیا او د آخرت د پریشانو نه موږ بچ او محفوظ وساتي، الله زموږ عقیده د توحید او د سنت نصیبه کړي، الله عقیده د ختم نبوت ما نصیبه کړي، الله په دې باندې زموږ زندګي هم روانه کړي او په دې باندې زموږ مرګ هم راولي. الله رب العزت د دې دپاره مونږ مالی او جانی تیار کړي، الله مونږ کې همت راولي، شجاعت راولي، الله
مونږ ته توفیق د دې خبرې راکړي چې الله مونږ د قرآن او سنت خدمت وکړو او د عقیدې ختم نبوت خدمت وکړو د دې لپاره خپل شجاعت او بهادري پیش کړو الله رب العزت څومره بیماران دي ته ولا صحت کامله عاجله نصیب کړي څومره مسلمانان وفات شوي دي الله ته مغفرت او بخښنه نصیب کړي وصلی الله